السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوږو ملګرو، په دې ویډیو کې تاسو ته ښایم چې د یوټیوب څخه بغیر د کوم اپلیکیشن ویډیو څنګه ډاونلوډ کولی شو. هیله ده چې ویډیو تر پایه وګورئ. که زما چینل مو نه سبسکرایب کړئ، ټیکنیکل افغان چینل ته ورشئ او ټیکنیکل افغان صفحه په فیسبوک کې سرچ کړئ، د سر لایک کړئ، فالو کړئ. ورځو د ویډیو په لور باندې تاسو به اول یوټیوب خلاص کړئ. کله چې یوټیوب تاسو خلاص کړئ، دلته چې تاسو هر یوه ویډیو غواړئ چې ډاونلوډ یې کړئ بغیر د کوم اپلیکیشن، نو تاسو به پر ویډیو باندې کلیک وکړئ. کله چې پر ویډیو باندې کلیک وکړئ، نو له هغې څخه وروسته به تاسو راشئ شیر ته. دلته ګورئ شیر بټن اپشن چې کوم دی، پر دې به کلیک کړئ. کله چې پر دې تاسو کلیک کړئ، نو دلته به تاسو ته یو لینک درکړي. دغه لینک به تاسو کاپي کړئ. لږ انتظار کوو ورته، زما نیټ څلک سلو دی. دلته ګورئ لینک به تاسو کاپي کړئ. کله چې پر شیر کلیک کړئ، نو دلته به لینک کاپي کړئ. دلته تاسو کولی شئ چې ډایرکټ فیسبوک، ټویټر، بلاګر او د نورو سوشل میډیا کې هم شیر کولی شئ، خو دلته به تاسو صرف یوازې د دې چې کوم لینک دی دا به کاپي کړئ. پر کاپي به کلیک کړئ. کله چې کاپي کلیک شو، دغه تاسو اوپن کاپي کړ، نو هغې څخه وروسته به تاسو راشئ او دلته به په سرچ بار کې ورته ولیکئ. نو په دې سرچ بار کې به ورته ولیکئ y2met.guru. پر دې به کلیک کړئ. کله چې مو کلیک کړ، نو دلته راغلی y2met download and save YouTube videos. How to download YouTube videos online. نو هغه لینک چې تاسو کاپي کړی و، نو هغه به دلته تاسو پیسټ کړئ، کنټرول وي. له هغې څخه وروسته به دلته په سټارټ باندې کلیک کړئ. لږ انتظار کول غواړي تر څو پورې هغه لینک کاپي. دلته اوس راغلل ریزولوشن. په کوم ریزولوشن کې غواړئ؟ 380 کې غواړئ، 220 کې غواړئ او 1080. کله چې تاسو دغه اپشن یې درکړل، نو دې څخه وروسته ستاسو خوښه ده چې هر یو فارمیټ کې تاسو ډاونلوډ کول غواړئ. نو دلته زه په 380 فارمیټ کې ډاونلوډ کوم. نو دلته به بیا تاسو پر ډاونلوډ باندې کلیک کړئ. دا ګورئ، کله چې پر ډاونلوډ باندې کلیک کړ، بیرته به سټارټ ډاونلوډ باندې کلیک کړئ. دلته موږ ته وښودل چې 36 MB ده. کله چې زه په سټارټ ډاونلوډ باندې کلیک کوم، زما ډاونلوډ به شروع شي. ګورئ ډاونلوډ شروع شو. نو امید لرم زما دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. که چېرته خوښ زما ویډیو ته لایک ورکړئ، زما چینل ته سبسکرایب کړئ، پیج د سره لایک کړئ، ځکه چې موږ هره ورځ همدغسې زبردست ښکلې ویډیو تاسو ته اپلوډ کوو. تر بل ویډیو د الله په امان.